السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. د دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې مو په خیر. جلال آباد او د کونړ تر منځ په لاره کې یو ځای د مایانو ډېر مشهوره ځای دی. دا د کونړ د سیند مایان نیسي یې بیا یې پخوي. دلته هوټل ته راګرځېدلي وو، ډېر ښایسته ویو هم دی، ځکه دلته دا کټونه دې وینې او لاندې اوبه دي. نو دلته له خیره سره د غرمې ډوډۍ خورو. نو راځئ یو ځای را سره ووینئ چې دا ځای څنګه ځای دی او څنګه مایانې دي، څنګه یې پخوي. نو دا به در باندې ووینو. ماشاءالله څه ښایسته موسم دی. موږ کابل ښار کو یخ ډېر خوند کوي. دا ځای ډېر لوکس دی. ډوډۍ وخورو له خیره سره، بیا به له دې ځایه حرکت کوو. دی وینې چې هلته ناست د مایان پریولي، نو دغه مایان دي، دغه کونړ سیند. نو د سیند پر غاړه ناست یو، مایانو ته انتظار یو. نو دا ساحه دونه خوند کوي چې دور هم سترګې کار کوي، اوبه دي او دور هم اوبه دي. دی ژمی خو هوا یخه نه ده، نو ډېر خوند کوي. دغه دي مایان، موږ اډر ورکړی دی. نو د دې کونړ سیند مایان دي، دلته اماده کېږي، پرېښودل کېږي د سیند پر غاړه. نور راغلل. دا نو هغه فارمي مایان نه دي، د دې سیند مایان دي. خپله د دې سیند مایان دي. نو که فارمي دي ښه. پاک صفایه پرېولله. دغه دی اوس اماده کېږي، هغه دي پاخته دي، اماده کوي. موږ به تر هغوی انتظار شو ورته چې څو د دې ساحې څه به خوند واخلو، د کونړ د سیند څه چې هر څوک راسي کښېني. ځایونه ورته اماده دي، فامیل هم کولی شي چې راسي دلته کښېني. نو موږ هغه سرخوا انتخاب کړله، هلته ناست یو.
نور چی شي راوړې ولاکه چی څښئ کوک دې راوړي یو دانه غټ کوک راوړه صحیح دی نو زموږ مایان راورسېدل خیره سره ډېر دې لږ راسره ورکړې هغه لیک چپانه کې دا د دې ځای سپیشل د کونړ د سیند مایان دي خپل ځان ته یو مساله هم پر اچولې ده داسې مایان دي لکه اصل دا یو نیم بجې ما نه بجې شل بالا ولې زه خوند وګورم چې خوند یې څنګه دی ځان ته یو سپیشل مساله د دې ځای د مایانو هغه ما په نور ځایو کې نه ده خوړلې ډېره خوندوره ښه کورنۍ رقمه ډوډۍ موږ سره چکني اوس مو کوک راوغوښتی هغه به موږ سره وخورو نو ډېر خوندور دي مالګې ته زما خیال ضرورت شته ماما دلته مو ډوډۍ وخوړله الحمدلله ډېر ښایسته مایانو نو اوس به له دې ځای څخه ځو له خیره سره ګورو چې نوره لاره چیرې ځو ډېره خوندوره ساحه ده دا د هوټل مخه ده موږ خو لاندې تاسې وو دا مخه ده د هوټل
دا مې یو ډېره پر لار یو ښایسته ساحه په مخه راغله او ما له دا خوا به مې ور در باندې ووینمه اوبه خو نو بس د اوبو کمی خو سته نه دلته هر ځای اوبه اوبه دي هر ځای شینګیا ده او بس غرونه دي خیر سره د اسداباد د کونړ مرکز ساحې ته داخل شو نور نو بس دا د کونړ مرکز مربوط ده دا د اسداباد ډېر ښایسته تر اوسه پورې هم دا ساحه شنه ده ژمی دی خو بیا هم هر څه شنه دي دې خوا ته دا سړک هم ډېر لوکس شو ډېر برابر شو چا هم بیخي داسې د پسرلي کې هېڅ فکر سړی نه کوي چې دا دې ژمی و معدنیات ملي شتمني ده ساتنه او پالنه یې زموږ ملي وجیبه ده نو دا د مرکز اسداباد دروازه وه چې دا اوس راواوښتلو ځي څوکه څوکه د اسداباد مرکز ته نږدې کېږو د سید جمال الدین افغان پوهنتون دی ښایسته ځای دی درختې راوښتې دي پر سړک باندې بازار ته داخل شو دا د بازار اوله برخه ده اوس تقریبا د کونړ مرکز اسداباد مرکزي چوک ته رسیږو ابي فکر کوم جامع ده اسداباد نو بازار داسې خاص غټ بازار کونړ هم نه لري بیا هم ښه دی بازار یې کوچنی دی خو رشوکش ډېر لري دا بس تر مرکزي چوک راتېر شو د اسداباد ولې داسې د خیر سره رشوکش ډېر لري ښار یې کوچنی دی او ګڼه ګوڼه پر زیاته ده د خلکو د موټرانو د خلکو راتګ زیات ده نو د کونړ د بازار څخه راووتلو تقریبا نو موږ ځو داسې ده اسمار ولسوالۍ خواته نو مازدیګر دی تقریبا لمر سترګه په کښته کېدو ده
ورځ اسداباد ته هم راورسېدو نو تر یو بل ولاګه پورې چې دا سیریز ادامه لري د کونړ ما ته راکړي اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان